انټوني بلینکن چې د افغان کډوالو لپاره د یو نوي پروګرام د پیژندنې په پروګرام کې خبرې کولې وویل طالبان په نړیواله کچه د رسمیت پیژندنې له تور نوم لړونو د خپلو مشرانو د نومونو د ایستلو او نړۍ ته په آزاد ډول د سفر غوښتونکي دي خو په خبره یې که دا ډول تاوتریخوالی کم او جنایتونه کم نه کړي دا غوښتنې به یې ونه منل سي. ښاغلي بلینکن زیاته کړه موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتو شاهدان یو. دا راپورونه د اندېښنې وړ او د منلو نه دي. دا یوه لویه مسله ښیي او هغه دا چې طالبان راتلونکي کې د ډیرو شیانو په لټه دي. دوی د نړیوالې پیژندنې او نړیوال ملاتړ په هڅه کې دي. دوی غواړي مشران په آزاد ډول نړۍ ته سفر وکړي. دوی د بندیانو پای غواړي. دوی غواړي مشران په آزاد ډول نړۍ ته سفر وکړي. دوی د بندیزونو پای غواړي. خو که طالبان په زور د هیواد د نیولو او یا هم د شوي جنایتونو عاملین وي له دوی سره هیڅ یو شی کېدونکی نه دی. طالبانو د خبرو میز ته راسره زنګون په زنګون کېنئ که نه په جګړه به مو زنګونونه درمات کړم. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته له دې هیواد سره د تلپاتې همکارۍ ډاډ هم ورکړ او زیاته یې کړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په یو سیاسي حل ته د رسیدو په برخه کې خپله ډیپلوماسي روانه وساتي. ښاغلي بلینکن ویل امریکا په افغانستان کې په یوه سیاسي حل ته د ژمنه ده او په دې برخه کې به د سیمې له هیوادونو سره چې په افغانستان د ثبات او ډیموکراسي پلوي خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال داسې له طالبانو غواړي چې جنایت او تاوتریخوالی پای ته ورسوي چې په کابل کې د امریکا سفارت په یو اعلامیه کې د داعش او طالبانو د غزني په ملستان د 40 ملکیانو په وژنه تورن کړي او زیاتوي که دا پیښه وي جنګي جنایت ګڼل کېدای سي. د سفارت پرون دوشنبه هم وویل طالبان په سیمه بوده کې په لسګونو ملکي وګړي د غچ اخیستنې په لړ کې وژلي دي. په کابل کې د امریکا سفارت دا یو جنګي جنایت بللی او زیاتوي دا پیښه باید وڅېړل سي او په سیمه کې مسؤل طالب وسلوال او قومندانان یې باید ځواب ووایي. امریکا په وروستیو کې په ښکاره د طالبانو پر وړاندې یو څه سخته ژبه کاروي. د دې ترڅنګ د افغانستان ملي دفاع وزارت تاییدوي چې امریکایي الوتکو په هرات او لښکرګاه کې پر طالبانو هوایي بریدونه کړي. د دې وزارت یو چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط رسنیو ته وویل په دې بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امریکا هوایي بریدونه او دا ډول څرګندونې د دوحې د هوکړې خلاف بولي. دغه ډله متحده ایالاتو غواړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وروسته له دې طالبانو پر وړاندې سخته ژبه کاروي چې جمهور رئیس غني هم پرون دوشنبه د ملي شورا په فوقالعاده غونډه کې وویل د خپل انتخاب کړی او اوس باید طالبان له سولې او جګړې یو وټاکي. هغه وویل یا له طالبانو سره په صادقانه ډول د خبرو میز ته زنګون په زنګون کینی او یا به د جګړې په میدان کې زنګونونه ورماتوي.